امام ابو حنیفه رحم الله الله تعالی په خوب کې نه ولیدو، سل کرته الله تعالی په خوب کې نه لیدلې ده، 100 کرته 100 کرته دا کیږي. ما تاسو مخ کې ویلي امام ابو حنیفه رحم الله الله تعالی په خوب کې نه ولید. د خوب ځان لا تعبیراتی، کله به یو شان خبره کوي، کله به بل شان خبره کوي. امام ابو حنیفه رحم الله چې کله وفات شو، امام ابو یوسف صاحب هم وفات شو، امام محمد صاحب هم وفات شو، نو چې امام محمد صاحب په خوب کې ولیدو وایي څنګه چل دی، الله بخلي که نه بخلي؟ وی او وی بخلم. و امام ابو یوسف الله بخلي دی، داسې دا تندې مبارکې په خوب کې راتریو کو وی او بخلي دی. دا تندې ولې راتریو کو وایه که نه؟ دا تندې ذکر راتریو کو چې دا خبره دې سمه نه ده راغلې. زما په خبره پوهېږې که نه؟ دا خبره دې څه سمه نه ده راغلې. شو زه تا نه تپوس کوم چې کاکا صاحب الله بخلي دی، یا ته ما نه تپوس کوه چې کاکا صاحب الله بخلي دی، نو په ما باندې به دا خبره ډېره بده ولګي. قریبه ده چې په دې مخ ته یو شړق لګاو کړم او اخوا دې وغورځوم. ګورې ستا هغه ټیپر سرې نیکه الله تعالی بخو، کاکا صاحب الله نه بخي، خفه کېږه مه ګورې ښه. ستا هغه نیکه الله تعالی بخو او پیر بابا الله نه بخي. نه، زمونږ د الله نه دا امید دی، یقین دی چې دا اولیاء الله دي، دا الله بخلي دي. زما په خبره پوهېږې که؟ نو په امام محمد باندې دا خبره بده ولګېده چې ته زما د استاد تپوس کوې چې دا الله بخلي دي. بیا هغه څوک چې خوب ویني هغه ترې تپوس کوي، وایي امام ابو حنیفه څنګه چل دی، الله بخلي؟ وایي چپ شه ګورې سم شه. د امام ابو حنیفه رحم الله ډېره لویه مرتبه ده. زما عقل او زما فکر او ستا عقل او ستا فکر د امام ابو حنیفه رحم الله مرتبې ته نشي رسېدی. پوهېږې که